له پوسته ویستلو څو سرګردانه له پوسته ویستلو څو سرګردانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه له پوسته ویستلو څو سرګردانه له پوسته ویستلو څو سرګردانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه پراته سپېره ګوټونه کتار پر تاړي ما خو دغی نه غوښتل دغه سپېرماړي ما خو دغی نه غوښتل دغه سپېرماړي اوس په شیشه کې پراته څو قدردانه اوس په شیشه کې پراته څو قدردانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه له پوسته ویستلو څو سرګردانه له پوسته ویستلو څو سرګردانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه دربستا مخکې یاره تیره ریړی سي درته به کوړه یو دم ډېرې ګنجې سي درته به کوړه یو دم ډېرې ګنجې سي پیدا به نه کړې یو زوړ پتلون ارزانه پیدا به نه کړې یو زوړ پتلون ارزانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه له پوسته ویستلو څو سرګردانه له پوسته ویستلو څو سرګردانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه دکې خو پرېږده چې وي بې سده ډېرې لاسونه دواړه پر جیب ټینګ وي له ویرې لاسونه دواړه پر جیب ټینګ وي له ویرې لونګۍ پر څټ پرته وي خلاصه وي رانه لونګۍ پر څټ پرته وي خلاصه وي رانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه له پوسته ویستلو څو سرګردانه له پوسته ویستلو څو سرګردانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه دا خو اختر راغلی هر شی سو ګرانه وعلیکم سلام لالا د اختر لپاره مې دغه ګوټونه درله راوړو تاواني خو به ډېر نه یم یا نه یې تاواني نه یې تاواني د شادۍ سودا وي د سر په وړلو راوړلو یې نفس راوکشه داسې ستړی شوم لکه د کشمیر د ټانګې آس ارې بابا که ځان له دې مې شی راوړي که خالي زموږ په غوټو ستړی سوې اوه زویه ځان له مې دغه جوړه ګوټونه راوړو وینې ښکاره ډېر ښه ګوټونه دي ډېر ښه ګوټونه دي ارې ای چشتی بابا که
با بیا څه دربول وې د څه په سوي دي دا اوس ګوټونه دي یو د یوې پښې یو د بلې پښې لکه زموږ د خونې تر ناوې راکه شوه خانت دې خراب پسه وام سم مې په پښو وکتل سم مې په تیولۍ کې راواچول دا بیا څه ډول دا زما خیال دوکاندار چې هم راسره کړی دی د ده به نو زه هم خوښ شم خانت دې خراب پسه ارې دې ته نه وایي اول نمبر سودا ښه اوس پر خاندې دلته بیا تاسو را باندې خام ستا د سر وخیږي که به زه ملانډې در باندې وم بابکه چوس هغه بل ګوټ څه بلاو یاست یو مخ لیونیست دا ګوټونه چاته دیوانه راواړول خانه مو خرابه سته بیا ته ګوره خره لیونیان خیر دی ته بیا پر چش خشمېدلی وایي ته بیا پر چش خشمېدلی څه بلاو یاست د همسایګانو به مې څه خیال ساتئ په کور کې چې څوک غویان پسونه هر څه ولري ناولاکه دونه دروی پکې اورېدلی دي یو ګوټ را لسته د شورا په کاسه کې د جنګ ودرېد او دا بل ګوټ زما په دا چټه برابر سو ولې ظالمانو د هر سړی کوي واه بابکه څه زبردسته نشانه دې ده باید چې د کشمیر جنګ ته ولاړ سي دا غویانو چا ته وویل واه غټې غټې خبرې لا هم ته کوې ګوټونه لا هم ته غورځې څه کوې په ما دې د بوش خیال راغلی دی چې ګوټونه ولې ودرې زیړ دغه ګرجن مخ لکه د لوښو تورۍ ښه خبرې لا دی کړه